ملګرو نن غواړم په ډیره یو وړینه موضوع در سره خبرې وکم. موضوع دا چې تاسو څنګه پناه غوښتنه کولی شئ. که چیرې تاسو د پاریس یا الدیف خان سیمه کې یاست نو تاسو به څنګه پناه غوښتنه کوئ. ملګرو دا ستاسو حق دی چې تاسو هر چیرې په فرانسه کې پناه غوښتنه کولی شئ. نن خاص ډول باندې زه غواړم چې تاسو په الدیف خان سیمه کې به تاسو څنګه پناه غوښتنه کوئ. په دې اړه باندې تاسو سره غږیږم. تاسو باید 15 خبرې په ذهن کې ونیسئ هر کله چې تاسو پناه غوښتنه کوئ. ټولو نه اول تاسو باید اوفي ته زنګ ووهئ ترڅو تاسو وخت والئ او پناه غوښتنه وکړئ. اوفي یو رسمي اداره ده. ستاسو د پناه غوښتنې په پروسس کې په دغه جریان کې به ستاسو ډیر ځلې د اوفي سره لیده کاته کیږي. دغه په سکرین چې کوم نمبر ښکاري تاسو په دغه شمیرې زنګ وهلی شئ. دویم د دوشنبه 9 بجو نه واخله تر د جمعې 4 بجو پورې تاسو زنګ وهلی شئ. په یاد ولرئ چې تاسو کوشش وکړئ د 2 نه واله تر 4 بجو پورې تاسو زنګ وهئ ترڅو تاسو ته په اسانۍ سره ستاسو وخت د ملاقات وخت درکړلی شي. دریم دغه شمیرې ته زنګ وهل دا وړیا نه دی. نو تاسو په یاد ولرئ چې تاسو په خپل ټلیفون کې باید کریډټ یا پیسې ولرئ ترڅو تاسو په دغه شمیرې باندې زنګ وهئ. دغه شمیرې ته زنګ وهل ډیر زیات وخت نیسي. که چیرې تاسو ناکام کیږئ او وخت نشئ نیولی نو تاسو دلته د ورځني دفترو ته هم ورتلی شئ ترڅو تاسو پناه غوښتنې لپاره وخت واخلئ. څلورم هر ځلې چې تاسو په دغه شمیرې باندې زنګ وهئ باید تاسو د خپل موبایل نه سکرین شاټ واخلئ. دا دې لپاره چې دغه سکرین شاټ بیا د ضرورت په وخت کې تاسو د ثبوت په ډول پیش کولی شئ. پنځم ډیر مهم معلومات چې تاسو باید همیشه په ذهن کې ولرئ هغه دا دي چې هر کله تاسو فرانسې ته داخل شوئ تاسو باید په 90 ورځو کې یعنی په 3 میاشتو کې پناه غوښتنه وکړئ. که چیرې تاسو د 3 میاشتو نه وخت تاسو زیاتیږي نو تاسو ته بیا اکسلري ریسیپیسي درکولی کیږي کوم چې تاسو د پناه غوښتنې پروسه کړکېچنه کولی شي. مننه.